حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ان یاتی علی الناس زمانن په خلکو باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د اسلام به پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به پاتې شي. یو سړی به صرف چې تپوس ته وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې هغه به وایي زه مسلمان یم. یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپل تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام. یا به صرف نوم د مسلمان ږدي نوم به د مسلمانانو وي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام نه به باقی پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي. وای به ځان ته مسلمان خو په 5 وخته کې به دی یو ټایم مونځ هم نه کوي. ورځ به تیره شي شپه به تیره شي تپوس دې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی نه مونځ خو مې نه دی کړی. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. وی به ځان ته مسلمان او د اسلام چې کومه اهمه فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي او که مونځ کوي نو هغه به مونځ د مونځ په شانتې نه وي. مونځ به د مونځ په شانتې نه وي ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي یا به ورته د فرض او د سنتو فتح نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې 100 رکعته سنت دی او 100 رکعته فرض دی. یا به د رکعتونو د تشو او د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کوم رکعتونه پکې ډک دي او کوم پکې تش دي. یا به ورله مونځ نه ورځي د مونځ الفاظ به غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډېر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي. نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ د مونځ په شان به نه وي. نو لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي. نوم وی به ځان ته مسلمان شکل و صورت په د کافر په شانتې وي. که د کافرو په ملک کې پاتې کېږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی او که دا مسلمان دی دا عیسائی دی که دا مسلمان دی دا یهودي دی که دا مسلمان دی ځکه شکل و صورت د کافر او د یو شان به وي هېڅ فرق به پکې نه وي. وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي په حلال او په حرامو باندې به نه وي د ده مقصد به صرف پیسه جمع کول وي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وی د سود 80 درجې دي د ټولو نه کمه درجه او کوزه درجه دا ده چې یو انسان په خانه کعبه کې نعوذ بالله د خپلې مور سره مخ تور کړي. په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ تور کړي کمه درجه د سود دا ده. نو وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي وی به ځان ته مسلمان او پردی عزت به خرابوي پردی مور ته پردی خور ته پردی لور ته به په غلط نظر باندې ګوري. کوشش به دی کوي چې په کلي او په محله کې د دې مسلمان زه عزت خراب کما. حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د سود 80 درجې دي 80 او د ټولو نه کمه درجه دا ده چې انسان په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ سکی تور کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ټولو نه بدترین سود د ټولو نه ناکاره سود د ټولو نه لوی سود هغه دا ده چې ته د یو مسلمان عزت خراب کړي. ته د یو مسلمان عزت خراب کړي. ته د یو مسلمان غیبت کوي. ته د یو مسلمان په عزت باندې ډاکا چوي. داغه دوره څه شوي یا نه شوي ته معمولی خبره کو داغه وی لس خبرې پسې ځان له ملګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټای خلکو ته بیانای پلان کې دسی پلان کې دسی پلان کې دسی. نو وی ځان ته مسلمان مونځ نه کوي وی ځان ته مسلمان سود کوي وی ځان ته مسلمان پردی عزت خرابوي وی ځان ته مسلمان د دوو مسلمانانو په مابین کې لمسې کوي چې د دوی دواړه جګړه شي یو راولګي او بل ووجني. لمسې به کوي چې سهار پاسې د ده کوشش دا وي چې دوه مسلمانان په جنگ باندې کړي. لمسې کوي لمسې کوي چغلي کوي. وی به ځان ته مسلمان پردی حق باندې دی اله نه کوي چې وسې برکېږي پردی حق باندې قبضه اچوي.
پر دې حق باندې قبضه اچي. حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې پردې حق یو لویش قبضه کو زمکه یو لویش قبضه کړه پردې کور یو لویش قبضه کو تر قیامت په ورځ باندې تر ومه زمکه پورې به د غاړي بنگړې وي دا به ته په دې غاړه کې ورواچولې شي. وای بزان ته مسلمان تر 100 روپو د پاره به د خپل عزت په ټیک ټاک باندې به خرابوي چې ما ته یو لس شل روپۍ میلاو شي خیر دی کو زما د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو زما د خور لور د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو په مسلمانانو کې فحاشي او عریاني خوره شوله یم به مسلمان کوم به په ټیک ټاک او په فیسبوک او په یوټیوب باندې دا کارونه مقصد مې به پسې شاته صرف لس شل روپۍ وي چې دا زما جیب ته راشي. او زه یوه خبره کوم چې څوک په دې سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په ټیک ټاک باندې غلطي ویډیوګانې کوي دا ډیره د خطرې خبره ده. دا داسې ګناه ده چې دې له انتها نشته دی. سبا به په دې قبر کې پروت وي مړ به یې ستا دا غلطي ویډیوګانې چې څومره خلک ګوري تا ته به عذابونه په دغې قبر کې میلاویږي. نن ته په خپل ځوانۍ کې په خپل حسن کې په ځان باندې نه پوهېږي ته غلطې ویډیوګانې کوي دا ویډیوګان به ستا بچي سبا ګوري چې زما پلار او زما مور د 100 روپو دپاره کمې کمې خبرې کړي دي زما پلار زما مور په دې سوشل میډیا باندې د 100 روپو دپاره د بدن کپړې لر کړي دي ستا به کم عزت د بچي سره پاتې شي چې سبا ستا بچي ستا دا ویډیوګانې ګوري ته به په کمو سترګو دې بچو ته خبرې کوي. هره خبره په سوشل میډیا باندې داسې فریده وه چې سبا ستا دپاره صدقه جاریه وګرځي صدقه جاریه وګرځي. زه مطمئن یم که زما بیان په دې باندې ځي الحمدلله دا مې د امید شته د رب نه چې سبا به په قبر کې پروت یما مړ به یما په خاورو کې به پروت یما په لحد کې به پروت یما چېرته زما د مرګ نه پس په زما بیان یو ځای کې څوک واوري او عمل به پرې وکړي الله به ما ته په دې قبر کې نیکی راکړي. داسې نیک اعمال وکړه چې سبا ستا دپاره صدقه جاري وګرځي ولې د 100 روپو دپاره خپل آخرت تباه کوي. زه واما د چا چې په آخرت باندې ایمان وي دا دعوه کوي زه مسلمان یما زه الله منما زه د الله رسول منما زه آخرت منما زه جهنم منما زه جنت منما دا دعوه چې څوک کوي سوال نه پیدا کیږي چې په سوشل میډیا باندې د غلطي ویډیوګانې خورېږي. ولی زما چې دا عقیده شته چې د مرګ فسا سزا هم شته او جزا هم شته چې دا مې عقیده شته زه به داسې کار وکړم چې سبا د هغې سزا ماته میلو شي. دا کم خلک چې په سوشل میډیا باندې غلطي ویډیوګانې خورئ په حقیقت کې د دې خلکو په آخرت باندې یقین نشته دی د دې خلکو په جنت او په جهنم باندې یقین نشته دی اگر چې په خوله به وایي زما په یقین شته دی خو که د ده یقین وی د به داسې کار نه و کړی دی چې دا کارونه داسې کوي معلومیږي دا چې د ده په جهنم او جنت یقین نشته د مرګ نه پس په دوباره ژوند یقین نشته که د د یقین وی د به داسې ویډیوګانې په دې قوم کې نه وي خورې کړي. نو وای بزان ته مسلمان د 100 روپو دپاره به د 100 روپو دپاره خپل عزت هم خرابوي د خپل کور والا عزت هم خرابوي خپل آخرت هم خرابوي وای مسلمان یم ولې صرف له 100 روپۍ را روانې دي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي لا یبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي نوم چې په شناخت کارت کې به ورته مسلمان لیکلی شوی نه به ورله منځ ورځي نه به د منځ د رکعتونو نه خبر وي نه به د اسلام د ارکانو نه خبر وي. لا یبقى من الاسلام الا اسم د اسلام نه به باقي پاتې نه شي مګر صرف نوم د اسلام به باقي پاتې شي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يبقى من القرآن الا رسم د قرآن نه به باقي پاتې نه شي مګر صرف رسم د قرآن به پاتې شي. د حدیث مبارک دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې قرآن د کم مقصد د پاره راغلی دی هغې باندې به څوک عمل نه کوي. قرآن کې چې کم حلال راغلی کم حرام راغلی په هغې به څوک عمل نه کوي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځي. هلکه مونږ کور جوړ کو ما دکان ویستو راشه د قرآن ختم پکې وکړه چې برکت پکې راشي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځوي. دارنګه قرآن به صرف د قسمونو تفاتې شي د دوو ډلو چې صرف روغه کېږي قرآن به په منځ کې کېږي چې راشئ لاس پې کېدی
نو قرآن چې د کوم مقصد د پاره راغلی دی چې حلال او حرام دي په دې باندې خپل ژوند تېرول دي هغه به د قرآن باقي پاتې نشي صرف د برکت کتاب به وګرځي او صرف د قسمونو کتاب به وګرځي یو مطلب د حدیث مبارک دا دی دویم مطلب ولا يبقى من القرآن الا رسم دا دی چې د قرآن تلاوت په ډېر ښه انداز سره خلک کوي ښه قراتونه به کوي ښه تلاوتونه به کوي خو د قرآن په مطلب او په مقصد به نه پوهېږي صرف تلاوت به کوي د قرآن خو د قرآن په مقصد په معنا او په ترجمه باندې به نه پوهېږي دویم مطلب د حدیث مبارک دا دی چې ولا يبقى من القرآن الا رسمه باقي به د قرآن نه پاتې نشي مګر صرف رسم الخط د قرآن به باقي پاتې شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مساجدهم عامرة جماعتونه به د بیلډینګ په اعتبار سره آباد وي وهي خراب من الهدى او د هدایت نه به خالی وي جماعتونه به ډیر شي خلک به ډیر جماعتونه جوړ کړي نن سبا دا یو رواج راوته دی کم سړی چې د کور سره دیره جوړي نو ځان له سره جماعت هم جوړي دا یو رواج راوته دی دا سړی دا خواهش دی چې زما د دیرې سره زما جماعت هم وي داسې جماعت کې ثواب نشته د داسې جماعت په جوړولو کې ګناه ده داسې جماعت په جوړولو کې ثواب نشته دی چې نږدې غټ جامع مسجد موجود دی هر سړی راځي او د خپل دیرې سره ځان له جماعت جوړي د داسې جماعتونو په جوړولو کې ثواب نشته الټه ګناه ده ځکه چې د مسلمانانو هغه اجتماعیت ختمي هغه غټه جمع د مسلمانانو ختمي د مسلمانانو راغونډول ختمي داسې جماعتونو کې ثواب نشته دی دا یو رواج راوته نن سبا هر سړی د خپل دیرې سره ځان له جماعت جوړي د دې نه په کور کې بیا کوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مساجدهم عامرة جماعتونه به جوړ کړي وي ډیر به جوړ کړي وي خخه به جوړ کړي وي تاسو به اورئ دا ویډیوګانې به ګورئ کنه یو وی په دې جماعت کې ویډیو شروع کی وی په دې باندې 25 کروڑ روپۍ ولګېدي بل تن به ویډیو وکي په دې جماعت باندې 80 کروڑ روپۍ ولګېدي تاسو ته حکم نمازیان پکې څومره دي په مسجد باندې 25 کروڑه 80 کروڑه 80 کروڑه روپۍ دی ولګولي نمازیان پکې څومره دي دا تاسو کوم مونږ پکې څومره خلک کوي دا 80 کروڑه روپۍ دی په هغه علاقو کې په جماعتونه جوړ کړي وي چې هغه په خاورو کې منځونه کوي 80 جماعتونه نه بلکې 200 جماعتونه دی په جوړولې شو صرف نوم پاتې شوی دی نوم چې نوم کوم چې دومره غټ مسجد می جوړ کو نو جماعتونه به آباد د بیلډینګ په اعتبار سره خو د هدایت نه به خالی وي ذکر به پکې نه کیږي منځ به پکې نه کیږي منځګزار به پکې نه وي د شمار یو څو صفه به پکې هم جوړ نشي دا د اخر زمانی علامت دی جماعتونه به د بیلډینګونو په اعتبار سره آباد خو د هدایت په اعتبار سره بسوي خالی وي خالی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علماءهم شر من تحت ادیم السماء د دې خلکو علما چې دي کنه د دغه زمانه د خلکو علما چې دي دا د مخ د زمکه په مخ د زمکه او د اسمان د لاندې به بدترین خلک د داسې زمانه خلکو چې کوم علما دي هغه د اسمان د لاندې او په مخ د زمکه بدترین خلک پوي ولی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تخرج الفتنه وفيهم تعود د دې علماو نه به فتنې روزي او په دوی کې بنه نوزي علما به داسې خلک وي چې د خپل مقاصدو دپاره د خپل دنیوي ژوند دپاره به په خلکو کې تفریقي پیدا کوي ډلهبازۍ به پیدا کوي هلکه تا مونځ داسې وکړو ستا دا نه کېږي مونځ داسې کوه دا کېږي په خلکو کې به ډلهبازۍ پیدا کوي تفریقي به پیدا کوي د خپلو مقاصدو دپاره جاهلان خلک به د دې خلکو علما شي نو یو پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف او صرف صفات شي نوم به پاتې شي صرف د نوم مسلمانی بشي په حقیقت کې چې ګوري د به د کافرونو ور وخت چې عمل ته دن نه وګوري چې عمل ته دن نه وګوري عمل به د کافر نوم بدتري خو صرف ځان ته په کارت کې سلی کی مسلمان لیکي نو غرض می دا کو چې یو خبره پدې کې صدا چې مونږ مې مطلب دا چې ځان ته به وي مسلمان او مونږ به نه کوي نورونو یو خدا ده چې د فرض مونږ معاف کېده خو نشته فرض مونږ خو چې ځان ته مسلمان وي نو دی به فرض مونږ کوي
چې ځان ته مسلمان وایي دی به څه کوي فرض مونځ به کوي فرض مونځ پرې خود سره شته دی نه خو د مسلمان چې دی به د نوافل هم خیال ساتي ګوره یاد دا خبره یاد وساتئ مسلمان به د نوافلو خیال هم ساتي دی به د شپې پاسي تهجد به ډېر زیات څه کوي پابندي کوي دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي رحم الله رجلا الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې څه وکړي رحم وکړي چې دی د شپې پاسي نو په خپله باندې د الله عبادت وکړي الله دې په رحم وکړي د شپې پاسېدو نو په خپله ځان نه عبادت وکړو نو وایقظ امرأته نو دی خپله ښځه هم پاسوي ګوره حدیث مبارک ته ګوره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی الله دې په هغې سړي باندې رحم وکړي چې دی د شپې پاسي وایقظت امرأته او خپله ښځه هم د ځان سره پاسي خپله ښځه هم د ځان سره څه کوي پاسي دی ورته وایي دا د تهجدو ټایم دی پاسه زه به هم تهجد وکړم او ته هم تهجد وکړه نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فإن ابت کو دې ښځې څه وکړو انکار وکړو بعضې ټایم کې ولې خوب ورځي که نه ته ورته پاسه وایي پاسم پرېږده وروسته به پاسم فإن ابت صرف هغه ډډه بدله کړي پاسم ورکړه صبر وکړه نو تا ته پته ولګېده چې دا پاسي نه اسې بهانه وکړه چې پاسمه دا پاسي نه نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي نزح فی وجهها الماء په دې مخ ورته اوبه وچانګه ښځې ته دې وایي پاسه تهجد وکړه نو فإن ابت خو هغې انکار وکړو چې زه نشم پاسېدی ستړې یم وروسته وپاسمه نو نبي علیه السلام فرمایي د خوب د تختولو دپاره ورته په دې مخ باندې څه وچانګه اوبه وچانګه چې په دې مخ دې ورته یخې اوبه وویشته چې نیغه به راپاسي چې راپاسېده اوس خو پاسېدلې اوس خو پاسه که نه تهجد وکړه اوس تهجد وکړه که نه نو نبي علیه السلام فرمایي کوم سړی چې په خپله پاسي خپله ښځه تهجد له پاسي الله دې به د رحم وکړي الله دې به ده څه وکړي نبی علیه السلام ورته دعا کړې ده او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله دې په هغې ښځه باندې رحم وکړي چې دا د شپې پاسي نو خپل خاوند هم ویښ کړي خپل خاوند څه کړي ویښ کړي خاوند ته وایي پاسه اکثر ښځې پاسي خو سړي نه پاسي اکثر ښځې تهجد ته پاسي خو سړي نه پاسي نو چې ښځه تهجد ته پاسېده نو وایقظت زوجها دا د خپل خاوند ویښ کړي چې پاسه سړی هم لمونځ وکړه د تهجدو ټایم دی نو حدیث مبارک کې راځي فإن ابا کو ده څه وکړو انکار یې وکړو زه ستړی یم زه نشم پاسېدی زما ډډې نه لګي وروسته به پاسمه نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې مخ دې دا ښځه د خاوند ته اوبه وچانګي غسلخانې ته دې لاړه شي ښه په جام کې دې اوبه راوړي او په دې مخ دې ورته اوبه واچي نو دې په غوسه کې راپاسې نیغ به کړي دا څه کوي نو دا دې په خندا شي مړه وایي پاسېدلی اوس پاسه نفل وکړه راپاسېدل اوس بیا څه شي نه پرېوځي د تهجدو ټایم دی نو نبي علیه السلام فرمایي وایي په داسې سړي دی الله رحم وکړي چې خپله ښځه تهجدو ته پاسوي او په داسې ښځه دی الله رحم وکړي چې خپل خاوند تهجدو ته پاسوي نو په نیکو کارونو کې به د یو بل سره امداد کوئ تعاون کوئ ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ځان هم د اور د جهنم نه بچ کا خپل کور والم د اور د جهنم نه څه کا بچ کا دا ډېره ښکلې طریقه ده نو چې تهجد له پاسې نو خپل کور والا ځان سره تهجد له پاسه وه او په دغې ټایم کې انسان الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات نږدې وي د الله او د بنده په منځ کې په دغه ټایم کې څه نه وي بالکل فردي نه وي حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو وی د الله پاک پیغمبره الله کومه دعا ډېره زر قبلوي الله کومه دعا ډېره زر قبلوي او په کوم وخت کې ډېره زر قبلوي چې موږ په هغه ټایم کې د الله نه دعاګانې وغواړو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل جوف اللیل الاخر د شپې اخره حصه اخیری حصہ د تهجد ټایم چې دی په دې کې الله د انسان دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي الله دې بنده ته ډېر زیات نږدې وي حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزېږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ودبر الصلاة المکتوبات د فرض منځونو نه وروسته دعا کول د فرض منځونو نه وروسته دعا کول نو د تهجد په ټایم کې دعا وغوښتل د فرض منځونو نه وروسته دعا وغوښتل د الله ډېره زیاته قبلوي نو اکثر اوقاتو کې خو چې موږ فرض منځ وکړو چې دعا ته ایثار شو ته به چې خدای پاکه بار څه چل دی دعا ته څوک ایثارېږي نه منډه وخی طریقه دا ده د فرض منځ نه چې وروسته پسې سنت شته دی نو بیا خیر د سنتو نه ځان له وروسته ډېره دعا وغواړه خو چې سنت پسې نشته لکه د مازدیګر منځ شو
ٹھیک شو نو د فرض مونږ نور ځان له ډېرې دعاګانې وغواړه الله د فرض مونږ نور دعاګانې قبلي ستا به په 15 منټه لګي کنه 15 منټه کې بار ته هیڅ دنیا ورانول آبادول نه شي خو د الله نه پکې څه وغواړه دعاګانې وغواړه نو د فرض مونږ نور دعاګانې ډېرې وغواړه الله قبلي الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.